بیا د یهودیانو په منځ کې تیز باس شروع شو. هغې وویل چې دا سړی خپل بدن موږ ته خوړلو له څنګه راکولی شي؟ نو عیسی هغې ته وفرمایل زه تاسو ته رښتیا وایم چې تر څو چې تاسو د ابن آدم بدن ونه خورئ او د هغه وینه ونه څښئ نو تاسو کې به ابدي ژوندون نه وي. څوک چې زما بدن وخوري او زما وینه وڅکي هغه د تل ژوندون خاوند دی او زه به یې د قیامت په ورځ راپاڅوم. زما بدن حقیقي خوراک دی او زما وینه حقیقي څښاک دی. څوک چې زما غوښه خوري او زما وینه څکي هغه په ما کې او زه په هغه کې اوسېږم. لکه څنګه چې ژوندي پلار زه راولېږلم او زه د پلار په وجه ژوندی یم دغه شان څوک چې زما بدن وخوري هغې به زما په وجه ژوندي وي. دا هغه روټۍ ده چې د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا د هغه روټۍ په شان نه ده چې ستاسو پلار نیکونو وخوړه او مړه شول، خو څوک چې دا روټۍ وخوري هغه به تل تر تله ژوندي وي. عیسی دا خبرې هغه وخت وکړې کله چې هغه په کفرنهم کې په عبادت خانه کې تعلیم ورکولو. کله چې د هغه ډېرو مریدانو دا خبرې واورېدې هغې وویل چې دا تعلیم سخت دی، څوک دا منلی شي؟ خو عیسی خبر و چې د هغه مریدان په دې هکله غورېږي. نو هغه هغې ته وفرمایل چې ولې تاسو په دې خفه شوئ؟ بیا به تاسو څه سوچ کوئ؟ که تاسو ابن آدم هغه ځای ته په خطو ووینئ چرته چې هغه مخکې و، دا د خدای پاک روح دی چې ژوند ورکوي. انساني بدن بې فایدې دی. کمې خبرې چې ما تاسو ته کړي دي هغه روح او ژوند دی، خو په تاسو کې ځینې داسې دي چې ایمان نه راوړي. ځکه چې عیسی ته د اول نه دا پته وه چې څوک په ایمان نه راوړي او څوک به په هغه مخبري کوي. بیا هغه وفرمایل چې دغه وجه ده چې ما تاسو ته وفرمایل چې هېڅوک هم ما ته نشي راتلی تر څو چې پلار ورته دا توفیق ورنه کړي. په دې وجه د عیسی ډېر مریدان د هغه نه واوړېدل او نور د هغه سره نه ګرځېدل. نو عیسی هغه 12 مریدانو نه تپوس وکړو ولې تاسو هم مانه تلل غواړئ؟ شمعون پطرس ورته جواب ورکړ مالکه چاله به موږ لاړ شو؟ تا سره خو د تل ژوندون خبرې دي. زموږ په تا ایمان دی او زموږ په دې ایمان دی چې ته د خدای پاک قدوس یې. عیسی هغې ته جواب ورکړ ولې ما تاسو 12 واړه غوره کړی نه یئ څه، خو په تاسو کې یو کس شیطان دی. هغه د شمعون اسکریوطي د زوی یهودا په هکله خبره کوله کم چې په 12 مریدانو کې یو و او وروستو یې د عیسی مخبري هم وکړله.